د تراوی مونږ مکمله ویډیو زموږ عزتمندو په دې ویډیو کې بس تاسو سره تراوی مونږ په حواله سره اهم خبرې شیر کوم. نمبر 1 د تراوی مونږ نیت. دویمه خبره آیا تراوی مونږ چې دی دا نفل دی که سنت دی او کبي تر واجب دی که فرض دی دا څه شی دی دا خبره. او بل خبره آیا تراوی مونږ 8 رکعات دی که 6 رکعات دی یو دا خبره. او تراوی مونږ فضیلت څه دی یو دا خبره. او بل خبره تراوی چې کوم انسان نه کوي آیا دی ګناګاری کی او کنه ګناګاری کی. بس دا یو څه خبره بس تاسو سره په دې ویډیو کې شیر کوم. کوشش وکړئ ویډیو وګورئ ثواب پنیت باندې مخکې شیر کړئ. ټیک تا خاجي اولنې خبره ترازو چې د تراوی مونږ فضیلت څه دی. نو زموږ د تراوی مونږ ډیر اوچت فضیلت دی. احادیث مبارکو کې د تراوی مونږ ډیر اوچت فضیلت راغلي دی. د یو روایت مطابق د تراوی مونږ په یوې سجدي باندې انسان ته 1500 نیکه ملاويږي. او د ابو داود شریف د روایت مطابق د تراوی مونږ په یوې سجدي باندې انسان ته 2000 نیکه ملاويږي. الله اکبر. زموږ عزتمندو سوچ ورته وکړئ چې یوې سجدي باندې انسان ته 2000 نیکه ملاويږي. نو بیا 6 رکعات تراوی کې 40 سجدي دي. نو 40 ته چې په 2000 کې ضرب ورکړي دینه 80000 راځي. نو تراوی چې دی صرف په دې سجدو باندې درته 80000 نیکه ملاويږي په یو شپه کې. نو کم انسان چې 80000 نیکه روزانه ګټي او بیا صرف په سجدو باندې بیا د سبحانك اللهم خپل اجر، د سورۃ الفاتحه خپل اجر، د التحیات خپل اجر، د سبق خپل اجر، دومره زیات نیکه په لکونو نیکه چې تاسو ته په ورځ کې ملاويږي. نو څونه اوچت مقام او مرتبه به تاسو ته الله تعالی لرکړي. زموږ عزتمندو د تراوی مونږ ډیر اوچت فضیلت دی چې دا درنه ضایع نشي. صحیح شو یو خبره برابر شو. دویمه خبره تراوی مونږ سنت دی که واجب دی او که فرض دی او که نفل دی دا څه شی دی زموږ عزتمندو. نو زموږ عزتمندو تراوی مونږ چې دی دا سنت مؤکد دی. ښه سنت مؤکده دي. دا څنګه چې د سحر مونږ سره 2 رکعات سنت مؤکد دي، د ماسپښین مونږ کې 4 رکعات مخکې او 2 رکعات وروسته څنګه چې دا سنت مؤکد دي، دغه شان د ماښام سره 2 رکعات سنت مؤکد دي، ماسوتن په مونږ کې 2 رکعات سنت مؤکد چې څنګه دغه سنت مؤکد دي داسې تراوی هم سنت مؤکده دي. ښه صحیح شو دا خبره برابر شي. درېمه خبره تراوی مونږ چې څوک پرېږدي نو دا ګناه شته او کنه. نو زموږ عزتمندو بالکل ګناه ده، سخته ګناه ده. ښه تاسو ته ما وویلې چې تراوی مونږ چې دا سنت مؤکد دي څنګه چې سحر سنت پرې خودو باندې انسان ګناګاریږي، ماسپښین 4 رکعات سنت او 2 رکعات سنت د دې پرې خودو باندې انسان ګناګاریږي، ماقام سنت باندې انسان ګناګاریږي، ماسخوتن 2 رکعات سنت پرې خودو باندې انسان ګناګاریږي. دغه شان تراوی پرې خودو باندې هم انسان ګناګاریږي. او چې سنت مؤکد پرېږدي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې کله په بیا په قیامت کې ور مخامخ شو الته بیا څه جواب ورکو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته دا فرمای چې تا زما سنت نه مخ اړولیو، زما سنت تا پرې خودلیو. نو څه جواب بیا ورکو؟ زموږ عزتمندو تراوی پرې خودل ګناه ده، سخت ګناه ده. ښه تراوی هرگز مه پرېږدئ. صرف دا نه چې بیا په ختمونو کې تراوی وکړو چې ختم بس خلاص شي برابر شي بیا ورسره تراوی پرېږدئ. نه بیا خلاصه لنډې تراوی دي، تراوی بیا لنډې وي او ثواب پې درته اومغه ملاویږي. دا بیوقوفتوب او کمکلتوب بیا نه دی چې ټایم لاسه کم شو وخت پې کم ملاویږي ثواب اومغه ملاویږي نو بیا لاسه مونږ پرېږدو. نو هرګز تراوی مه پرېږدئ، ټوله میاشته کوشش وکړئ چې تراوی وکړئ. صحیح شوه؟ ښه 3 خبرې برابر شوې. 4مه خبره زموږ عزتمندو بعضې خلک وایي چې تراوی 8 رکعاته دي، بعض وایي چې 6 رکعاته. دا شل دي او که 8 رکعاته. نو زموږ عزتمندو تراوی چې دي 6 رکعاته دي. ښه تراوی 6 رکعاته دي، 8 رکعاته نه دي. دا 8 رکعاته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تهجد منځو او دا خو ټول کال به نبی علیه الصلوۃ والسلام کولو، صرف په رمضان کې نه. قیام اللیل دا به نبی علیه الصلوۃ والسلام ټول کال کولو. او 6 رکعاته تراوی نبی علیه السلام کړي دي. 3 ورځې نبی علیه الصلوۃ والسلام 6 تراوی په جمع سره کړي دي. او بیا د جمع نه علاوه 3 ورځې پسې بیا پرېښودې. هغې وجه به ان شاء الله راتلونکي ویډیو کې بیا ووایم چې بیا پرېښودلې. نو 6 رکعاته تراوی نبی علیه السلام ټوله میاشت بیا کړي دي. باقا یو ورځو کې په کور کې 6 رکعاته تراوی کړي دي، 8 رکعاته نه دي کړي. زما عزتمندو دلایل ان شاء الله دې کې تصریف نه بیا ویډیو وکړي. دې پسې راتلونکي ویډیو کې به ته مکمل دلایل په ویم چې نبی علیه السلام تراوی کړي دي، 6 رکعاته کړي، 8 رکعاته نه دي کړي. ان شاء الله راتلونکي ویډیو ته انتظار کوئ. ښه کوشش وکړئ دا پیج ځان سره فالو کړئ محمد قاسم افیشل چې دا ویډیو به تاسو ته ملو شي. صحیح شو؟ نو تراوی 6 رکعاته دي، 8 رکعاته نه دي. ښه دا خبره برابر شو. بله خبره زما عزتمندو بعضې ملګري بیا وایي چې مونږه په جمع سره تراوی نشو کولی.
یعنی ټیم وسره نه وي ډیوټي وغیره وي نو دی وایي چې مونږ ځان له تراوی کولی شو او که نه نو زما عزتمندو بالکل تراوی بیا ځان له کولی شئ چې د څه د وجې نه مصروفیت د وجې نه یا کاروبار د وجې نه تراوی په جمع سره نه شئ کولی نو ځان له کولی شئ ښه صحیح شوه ښه بله خبره تراوی مونځ نیت څنګه دی بعضې ملګري بیا تراوی مونځ نیت غواړي وایي نیت یې څنګه کوو زما عزتمندو نیت خو چې دی اصل کې د زړه نه دی د زړه نه چې بس وکړو چې تراوی مونځ کوم 2 رکعاته سنت موقت تراوی مونځ کوم بس الله اکبر ډایرکټ هم کولی شي او که چېرې په خولې باندې ویل غواړئ نو بیا یې داسې ووایئ که بیا جمع سره یې کوئ نو کې په دې حضرت امام پسې وي داسې دی غوږ کې دی نیت مې وکړو یا نیت تړم د زړه د اخلاصه 2 رکعاته سنت موقت تراوی مونځ کوم د دې میاشتې د رمضان خاص د الله پاک دپاره که بیا جمع سره نو بیا بدلته وي په دې حضرت امام پسې او که ځان لري بس خاص د الله پاک دپاره محمد کعبې شریفې په لوکم الله اکبر بس داسې به وایي دا نیت بیا وړئ نیت مې وکړو د زړه د اخلاصه 2 رکعاته سنت موقت تراوی مونځ کوم د دې میاشتې د رمضان خاص د الله پاک دپاره په دې حضرت امام پسې او که ځان لري په دې حضرت امام باندې خاص د الله پاک دپاره محمد کعبې شریفې په لور کوم الله اکبر بس تراوی بیا صحیح طریقې سره وکړئ باقي طریقې وغیره چې څنګه عام مونځ دی همدغه که شانتې مونځ دی ښه څه مختلف مونځ نه دی چې څنګه عام مونځ کوي همدغه که شانتې مونځ دی صرف د نیت کې تبدیلي وه دا نیت یې بدل و نیت مې درته وویلې نو زما عزتمندو د اهم خبرې مې تاسو سره د تراوی مونځ په حوالې سره شیر کړي کوشش وکړئ په دې باندې عمل وکړئ تراوی مه پرېږدئ زما عزتمندو په دې یو میاشت باندې هېڅ نه کېږي دا الله تعالی ته ورکوي الله تعالی به د دې په بدل کې خپل ځان درته درکړي خپل دیدار به درته درکړي جنتونه به درته درکړي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ملګرتیا به په جنت کې درکړي او دنیا کې به الله تعالی تاسو خوشحال وساتي قبر کې به مو خوشحال وساتي حشر کې به مو خوشحال وساتي کوشش وکړئ ویډیو ډېره شیر کړئ ډېره شیر کړئ چې ټول مسلمانانو ته ورسیږي او یې بھرپور فایده واخلي او تاسو ته دعاګانې کوي ټیک ده الله رب العزت مو خوشحال آباد ساته دعاګانې کوي دعاګانې وکړو الله امان